عشق او مینه د یوې سکې دوه مخونه دي. تاسې ښایي د عشق او مینې په اړه ډېر څه اورېدلي وي. کله خو داسې هم کیږي چې تاسې دا دواړه کلمې د یو بل په ځای د مترادف په توګه کاروئ، مګر د دواړو ترمنځ خورا لوی توپیر دی. تاسې وګورئ، موږ له هر چا سره مینه کولی شو، مګر له هر چا سره عشق نشو کولی. موږ له خپل رب سره مینه لرو، موږ د خپلې کورنۍ له غړو سره مینه لرو، موږ له خپلو ملګرو انډیوالانو سره مینه لرو، مګر هیڅکله له هر یو سره عشق نشو کولی. دا په دې معنی چې مینه یو ډول باطینی اړیکه ده، د زړه او د ذهن اړیکه ده له یو چا سره، مګر عشق یو ډول فزیکي اړیکه ده، فزیکي نږدېکت او فزیکي ټکر دی. تاسې وګورئ، یو عاشق خپله معشوقه ګوري او د لیدلو د حس په کارولو سره خپله عشقي غریزه پوره کوي. یو بل عاشق د خپلې معشوقې غږ اوري، د اورېدلو حس په کارولو سره خپله عشقي غریزه پوره کوي. معنی دا چې عشقي غرایز دا د پنځه ګونو حواسو په کارولو سره ترلاسه کیدلی شي، مګر د مینې غرایز یا د مینې غریزه د حواسو په کارولو سره نشي ترلاسه کیدلی. لکه مخکې مې چې وویلې، دا یوازې د زړه او د ذهن اړیکه ده چې زړه او ذهن یې ښه درک کولی شي. دې ته مو هم باید فکر وي چې د مینې اړیکه دا دوه اړخیزه اړیکه ده. د عشق اړیکه یو اړخیزه هم کیدلی شي. یو څوک کیدلی شي د یو چا سره د عشقي اړیکې په پاللو کې په اصطلاح خوښي حس نه کړي، مګر د مینې اړیکه که چیرته یو څوک له یو چا سره پالي، نو دا دوه اړخیزه اړیکه ده او هغه وخت ترې خوند اخیستلی شي چې دا مینه دوه اړخیزه وي، د دواړو ترمنځ شریکه مینه وي. تاسې وګورئ، موږ تاسې په ټوله کې نه یوازې له انسان بلکې له حیواناتو سره هم که مینه کوو، ګورئ زموږ ستاسو مینه باید دوه اړخیزه وي. یو حیوان که ته یې پالنه ونه کړي، هغه هیڅکله ستا تر لاس لاندې نشي اوسېدلی، هغه بغاوت کوي، له تا څخه تښتي. یو کوچنی ماشوم که ته چیرته ورته ونه خاندې او غېږه ورته خلاصه نه کړي، هغه هیڅکله ستا غېږې ته نه راځي. که تاسې هغه ته په قهر او غوسه وګورئ، باوري اوسئ چې هغوی له تاسې څخه تښتي، ستاسې غېږې ته هیڅکله نه راځي. یوه خارو یا شارو یا په اصطلاح یو توتي تاسې تر هغه په خبرو نه شئ راوړلی چې تاسو هغه باندې کاجو بادام ونه خورئ. تاسو هغوی ته مینه چې تر هغې پورې ور نه کوئ، هغوی هیڅکله له تاسې سره نه ایسارېږي. دا چې له تاسې سره ایثار دي، ستاسې مینې ساتلي، که نه هغوی وزرونه لري او بیا هم ستا په اوږه او ستا په لاس باندې ناست دي، در څخه نه تښتي. معنی دا چې تاسې مینه ورکړې ده ورته. نو د مینې اړیکه دا دوه اړخیزه اړیکه ده. دا داسې مثال لري لکه یو ربړ چې تاسو په لاسونو کې نیولی وي. دا لوری د مینې یو اړخ دی او دا بل لوری د مینې بل اړخ دی. دا ربړ په دواړو لاسونو کې داسې کش کیږي، که چیرته یو لوری ربړ پرېږدي، دا بل لوری ژوبل کیږي. خو دې ته باید ستاسې فکر وي چې ظاهرا خو دا لوری ژوبل شو، مګر په اصل کې تاوان هغه لوري کړی چې میدان یې پرېښود او وتښتېد. معنی هغه خلک چې د مینې ډګر یا میدان پرېږدي او تښتي، یا خپل مین په میدان کې ځان ته پرېږدي او ځي ترې نه، د په اصل کې تاوان کړی. دا څوک چې تللی ده تاوان کړی، ځکه ده داسې یو څوک له لاسه ورکړ چې له دې سره یې ډېره مینه درلودله. برعکس دغه شخص چې ظاهرا تاوان کړی، ده په اصل کې ګټه کړې، ځکه ده داسې یو څوک له لاسه ورکړ چې د دې د مینې لیاقت یې نه درلود. نو باوري اوسئ چې هغوی چې ستاسو له ژوند څخه ځي او ستاسو مینه نشي درک کولی، دوی په اصل کې تاوان کوي، تاسې ګټه کوئ. نو هیڅکله په دوی پسې مه خفه کیږئ او کوښښ وکړئ چې له اخره ورپسې اوبه ونه شیندئ، جارو ورپسې راواخلئ او پل ور جارو کوئ چې په مخه یې ښه شي. ځکه موږ مخکې وویل موږ له هر چا سره مینه کولی شو، ولې له هر چا سره عشق نشو کولی. که تاسې چیرته وغواړئ، شاعر وایي چې ښکلي مې بلا پکې ځای کړي دي، زه د زړه د کور منځ کې دیوال نه کوم. معنی دا چې که تاسو وغواړئ په یو بل چا باندې مینېدلی شي. یو څوک په یو وخت کې کولی شي چې څو مینې ولري، د مینې څو اړیکې ولري. لازمي خبره ده چې یوه مینه یا د مینې یوه اړیکه به له بلې څخه لږ څه پیاوړې یا له بلې څخه لږ څه کمزورې او ضعیفه وي، مګر دی کولی شي چې یوه بله مینه ولري. نو موږ د وخت په تېرېدلو سره کولی شو چې خپل ژوند ته دوام ورکړو. معنا دا چې موږ له مینې څخه پرته هم ژوند کولی شو، خو دا ژوند لنډ دی، محدودې شپې دي. کوشش وکئ چې مینه وکئ، په مینې سره یې تېر کئ. هیڅکله مینه او عشق یو له بل سره مه ګډوئ. سوچه مینه وکئ، سپېڅلې مینه وکئ او خاص د الله د رضا لپاره مینه وکئ. ځکه د حدیث شریف مفهوم دی چې د عرش تر سیوري لاندې چې کومې ډلې ودرېږي، یوه ډله پکې هغه خلک دي چې په دنیا کې یوازې د الله د رضا دپاره مینه کړې
او یا یوازې د الله د رضا دپاره له یو انسان څخه نفرت کړی دی. او بل دا چې په مینه کې یو بل ته رسېدل دا لازمي خبره نه ده. که چیرې ته پوهېږي یو څوک چې ستا خوښېږي لازمي ده چې ته غواړې هغه خوشحاله واوسي، نو ستا سره په اوسېدلو کې که هغه خپله خوشحالي نشي حس کولی او له یو بل چا سره په اوسېدلو کې حس کوي نو رښتیا هم چې مینه قرباني غواړي. راځئ دلته قرباني ورکوئ او هغوی چې له کوم چا سره خوښي حس کولی شي اجازه ورکوي چې له هغوی سره خپل ژوند وکړي. موږ یو څوک په ځان باندې مینولی شو مګر هیڅکله یې نشو مجبورولی چې حتمي باید له موږ سره ژوند وکړي.